رسول الله صلی الله علیه وسلم په دویم کال د هجرت باندې خبر شو چې ابو سفیان د شام نه سر د ډیر مال لره روان دي او سره سلويخ کسان دي او ډیر پیسې مالونه وغیرہ ور سره دي چون کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ډیر توانونه دي خلقو کړي اوس مګي دي اغستې وي بیزتنی ور کړی رسول الله اراده وکړي چې بدمنه حمله وکړي نو چون کې دغه لک کسان ټول سلويخ کسان رسول الله نفری عام اعلان نکو بلکې چې کوم کا صحابه کرام حاضر او غو دی ویل چې زو او ابو سفیان باندې حمله کو بدی کې د رسول الله سردري سعودیار لس کسان او دل س انصار او مهاجرین بدی کې ابو سفیان دا چا خبر ورسو او ابو سفیان د سره کې انسان او مخکره د جنگونو کې بلدو هغه د چا خبر ورغو چې رسول الله راوته دي او تا نه مال نشي هغه ابو جهل پسې کسو دیګو زمزم بنوم باندې زمزم ابن عمر الغفاری بنوم باندې یو سړی هغه ولې هغه ابو جهل خبر کو چې ابو سفیان روان دي او صحابه راوتلي دغه مال علي هغه ډیر متکبر او هغه حکم وو چې ټول روزي مزرګ سان د ځان سره راوغسل او بدی کې بعض مسلمانان د ځان سره روان کړ چې په مکه کې وو په زور را روان کړل امیه چې کافرانو کې وخت کافرو هغه نه راوته هغه په زور باندې ځان سره روان کو امیه بن خلف او بیا پلار باندې به لس او دولس او خان به روزانه ذبح کول او ځان سره خدمت راوسوي هغه به ګډولي او ډیر به غرور ګر روانو چې موږ به محمد ختمو پدې کې ابو سفیان الله جل شانه رسول الله د وحی وکړه چې ابو جهل راوته دي او عباس رضی الله عنه بل خبر ور کړو رسول الله صحابه سره مشوره وکړه چې دې دواړو کې مخامخ یو کار کیږي رسول الله د الله وحی کړو په خوب کې چې دې دواړو لخرونه کې چې به ار یو باندې تاسو ورلې نو زه به تاسو له فتح او غلبه درکم صحابه سره مشوره وکړه صحابه وته یا رسول الله ابو سفیان خدای مالونه مسره دي بل کسان لګ دي بل موږ سره اسلحه نشته دي بل دا موږ د جنگ بلید باندې راغلي نه موږ څو ټول صحابه باندې شوی دي په مکه کې مدینه کې خود رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه دا چې د ابو جهل سره جنگ وکي د الله شان د ګوره دواړه د بدر په مقام کې الله استملا وکړل دا تقریبا ولسم د رمضان صحابه چې بکم درب باندې نو ال د ټوله شګي وي او کافران چې بکم درف کې نو اغاز مګ کلک او خور شګو کې مزل لکی سړی به کې مزل نشي کولای سړی به درځي خوري نو بدی کې رب العالمین باران او کو باران چې وش بکم ځکه چې شګي اغه ډیر مضبوطی کې به بغډیر خمنډوالي کی او چې بکم ځکه خور ال د به سړی درسونه خوري د کافرانو طرف خراب شو د مؤمنانو طرف الله مضبوط کو بدی کې بعض صحابه کرامو ته احترام او مشو الله چې باران وګلو اغا غسل الدوبم نبی نو اغه الله جل شانه اغه ضرورت پوره کو د بعض صحابه کرام دغه شی وبم ډیر نبی باران د وجنه اغه ته وبم ملاو شوی پدې کې چې جنگ شروع شو صحابه کرام سره ټولي واته توري وي ځکه د جنگ په اراده باندې راغلي دوه سره اصول او لګ او یا اتیو پورې سره صحابه کرام سره اوخان نور عام صحابه کرام پیادو اصله سره نبی ابو جهل هغه سره د غړو کافرانو عتبه او شیبه ولی چې د غړ کافرانو په دې کې عتبه او شیبه چې دا دواړه رونو او ولید ابن عتبه چې دا د ولید زویو دا د عتبه زویو ډیر اوتل او اعلان او کو چې زمون مقابله د سوک روزي نو انصار په دې کې اورپا سي دل هغه استاغو ته आवाज وکړي چې مونږ تاسو نه غواړو تاسو زمون کار نشته مونږ له محمد رسول الله د مقابله ته روزي او دغه خاندان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حمزه او علی او ابو عبیده بن الحارث چې د رسول الله د ترز ویو عبیده بن الحارث د درې وړ اورپاس اول او بدی کې هغه کافران درې وړ الله مردار کړل عتبه ولید او شیبه او دغه یو صحابي چې عبیده د بګي زخمی شو به شهید شو او حمزه رضی الله عنه باقی عام صحابه کرام الله بګي محفوظ وساتل جنگ شو کافرانو نه بګي او یا کسان الله مردار کړل او یا بګي جیل درال او مالونه ټول پرې خدل ځان سره او خان راوستیو او ځان سره ډېر اسلحه راوړي وي او ډېر مالونه ځان سره وړي هغه ټول دفاع دي شو هغه ارسل صحابه ونیول او دای ډېر د خسران او تاوان سره واپس شو سوارلس یا بنزل صحابه کرام دا بګي شهیدان شي او باقي ټول کافران هغه الله رضی الله سره واپس کړل د دینه پس د صحابه اختلاف راغلی په غنیمت کې
چې د غنیمت د چا به ول ما به ګډیر کار کړی دی دا به زمای چا ول ما به ګډیر کار کړی ما ته ډیر حساب لوي کې الله د آیاتونو نازل کړل او صحابه ته چې غنیمتونو باره کې تاسو خبرې مکوئ د دې اختیار د الله سره دی او د هغه لپاره وجي او علتونه